اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د سیرت پنځمه برخه. په تیره برخه کې مو دا بیان کړی وو چې ابرهه د مکې مکرمې اطرافو ته راورسېدی او هلته یې د مکې مکرمې سروانان د قریشو اوښان څارل، هغه یې ونیول. ابرهه لښکر ته دغه اوښان راوستل او هغه سروانان یې هم د لې بندیان کړل. په دغه اوښانو کې 200 اوښان د عبدالمطلب صاحب وو چې دغه عبدالمطلب زموږ د نبي علیه صلات وسلام نیکه دی او په دغه وخت کې عبدالمطلب صاحب د مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و. دغه اخبار مکې مکرمې ته ورسېدل چې ابرهه راغلی دی، غواړي چې مکه شریفه ونړوي او د قریشو اوښان یې هم وولیدې. عبدالمطلب ورغی او غواړي چې د ابرهه سره وویني، خو ابرهه انکار وکړي، ول نه غواړم چې د عربو د هیچ چا سره ووینم. عبدالمطلب صاحب بیا هغه ذونفر ته ورغلی چې د ابرهه سره بندي و، هغه ته یې وویل چې یو کومه داسې لار شته او یو داسې طریقه شته چې د باچا سره ووینم. ذونفر چې د عربو مشر و او اوس دلته د ابرهه په لښکر کې بندي دی، هغه ورته وویل لکه څنګه چې ته مې وینې زه خو بندي یم، خو بیا هم اونیس په نامه باندې یو سړی دی چې د محمود نومې په نامه پیل چې دی د هغه پیل پیلوان دی او د هغه غټ پیل تربیه کوونکی دی او ابرهه ته ډېر نږدې سړی دی. د هغه اونیس سره پیژنم. هغه وخت د پیلوانانو د باچاهانو په حضور کې دونه قدر او عزت درلودی لکه نن ورځ چې د جنګي تیارې د یو ښه تکړه پیلوټ قدر د باچا په نسبت وي. نو ذونفر وویل چې زما او د اونیس پیلوان په لاره کې څه تعلقات او شناخت پیدا سوی دی، که دې خوښه وي زه به دې اونیس ته ووایم چې ابرهه ته دې ورولي او د هغه سره به خبرې وکړي. عبدالمطلب صاحب هم ورسره خوښه کړه. نو ذونفر اونیس ته وویل ول دغه عبدالمطلب د قریشو د قبیلې لوی سردار او مشر دی، که د خبرو دپاره دې ابرهه ته وروستی او د هغه سره خبرې وکولې ډېر احسان به دې وي. اونیس یې وایسته سو او ابرهه هم د عبدالمطلب د ملاقات اجازه ورکړه. عبدالمطلب صاحب چې ډېر ښایسته او د دبدبې او د هیبت خاوند و، هر چا چې به ولیدی بې له اختیاره یې د ده عزت ځینې کېدی. نو کله چې ابرهه مجلس ته عبدالمطلب صاحب ورغلی، په اول لیدو کې د ابرهه په زړه کې د عبدالمطلب صاحب عزت او هیبت پیدا سو، لوړ او عزتمن شخص ورته معلوم شو. ابرهه په دې وخت کې پر یو خاص تخت باندې کښېنستی. کله چې عبدالمطلب صاحب یې ولیدی، زړه یې ورته وویل چې عبدالمطلب هم پر دغه تخت ورسره کښېني، خو د نورو حبشیانو څخه وشرمېدی. نو ابرهه د خپله تخته سره کښته سو او د عبدالمطلب صاحب د عزت دپاره د ده سر پر مځکه کښېنست. بیا یې پوښتنه ځینې وکوله چې څنګه او د چیش دپاره راغلی. عبدالمطلب صاحب وویل ستا عسکرو زموږ اوښان به ولیدي او په هغه جمله کې زما 200 اوښان شته، زه راغلی یم چې دغه زموږ حیوانات بیرته مشترک کړي. د دې خبرې په اورېدو سره ابرهه ته ډېر قهر ورغلی او عبدالمطلب صاحب ته یې وویل چې کله ما ته ولیدې نو ته مې تر دې ډېر لوی او لوړ وبللې چې ته د کمزورې خبره وکړې، ستا عزت مې وکړي، حتی ستا د عزت دپاره پر مځکه در سره کښېنستم، خو تا په خبرو کې د اوښانو غوښتنه وکوله. ما دا فکر کوی چې ته به د کعبې شریفې په باره کې زما سره خبرې وکړي، هغه کعبه چې تا او ستا قوم یې عبادت کوي او معززه یې بولي، د الله کور یې بولي. ما فکر کوی چې ته به ووایه چې دا کعبه مه نړوه، مګر ته وایه چې زموږ اوښان حق، دا دې څنګه کمزورې خبره وکړه. عبدالمطلب صاحب ورته وویل چې ای ابرهه، زه د دې اوښانو مالک او خاوند یم، دا د دې دنیا څه اسباب دي چې زه تصرف او حکم پکې چلولی سم، مګر کعبه شریفه هغه خپل مالک لري او هغه خپل مالک یې ساتي. د کعبې شریف په باره کې ته پوه سوې او ستا کار، که دا رښتیا د الله کور و هغه الله یې په خپله دسته ساتي. ابرهه ته دا خبره ډېره عجیبه ښکاره سوه او امر یې وکړي چې د قریشو اوښان بیرته وریله کړي. بیا عبدالمطلب صاحب ته وویل چې موږ د دې دپاره نه یو راغلي چې ستا او ستا قوم د ازار ورسو
بلکې موږ د دې خونې چې کعبه شریف د دې نړول غواړو. که ته د ځان او ستا د قوم دپاره نجات غواړې نو تاسې د مکې شریف څخه ووځئ چې زموږ د خوا ازار نه در ورسېږي. کله چې موږ دغه خونه او کعبه شریفه ونړول بیا تاسې بیرته مکې ته راسئ. خیر نو عبدالمطلب صاحب د ابرهه څخه رهي سو او مکې مکرمې ته ولاړی. د مکې مکرمې خلک یې ټول امر کړل چې د مکې څخه ووځي. د مکې مکرمې خلک هم د ښار او د خپلو کورو څخه ووتل او پر هغه نږدې غرو کې په یو غره کې کښېنستل چې د غرو څخه ورته ګوري چې څه پیښیږي. د مکې مکرمې ښار د خلکو څخه خالي پاتې شو. په هغه معینه ورځ چې ابرهه ټاکلې وه د ابرهه په امر باندې د حبشانو لښکر سره د پیله د کعبې شریفې پر طرف حرکت شروع کړ. اوس غواړي چې کعبه شریفه ونړوي. پیل سره د لښکره د کعبې شریفې طرف ته رهي سو او د مکې مکرمې خلک د غرو څخه ورته ګوري. کله چې پیل او لښکر تر مزدلفې راتیر سو یو شیله ده دلته چې وادي محصر ورته وایي او تر دغه شیلې وروسته مینا شروع کیږي. یعنی دغه شیله چې وادي محصر ده د مینا او مزدلفې په مابینځ کې واقع ده. پیل او لښکر چې دې شیلې ته راورسېدل په دې وخت کې هغه نوفیل ابن حبیب چې د عربو یو مشر و د ابرهه سره بندي و هغه ځان په یو طریقه سره خلاص کړي او په ځغاسته باندې رالی د پیل پر غوږ باندې ورپرېوتی او پر نارې یې کړي ول پرېوځه محموده پرېوځه پرېوځه محموده پرېوځه دا د الله کور دی. نو پیل هم دستي زنګنونه کت کړل او پرېوتی. دلته نو د ابرهه نفر ټول پر راټول سول پر پیل باندې. په پیل چې هر څوکی پیل نه ولاړېږي کشوي یې وهي یې خو پیل هېڅ حرکت نه کوي. هغه 19 پهلوان چې هغه د دې پیل پیلوان هم و هغه رالی د پیل مخ یو بل طرف ته ورواړوي. پیل دستي ولاړ شو. پیل چې چپه خواته روان کي او یا راسته خواته روان کي یا شاته روان کي هر طرف ته ځي مګر چې د کعبې شریفې پر طرف یو روان کي هغې خواته ګونډې کت کي او نه ځي. خلک په تعجب کې دي. دوی په دې پیل باندې مشغوله دي. مخ یې یوې خوا او بلې خواته ورتاووي چې هلته لیرې په اسمان کې د مرغانو یو سیل راښکاره سو چې د اسمان مخ یې ټول نیولی. خلک په تعجب کې سوله چې دا څنګه مرغان پیدا سو. کله چې را نږدې سول نو معلومه سوه چې دا کشني کشني مرغان دي. دونه مرغان دي لکه کشنۍ چوغکې. لوی او غټ مرغان هم نه دي او د هر مرغه سره 3 ډبرې ورسره دي. یوه ډبره یې په مشوکه کې نیولې وي او هغه 2 ډبرې په پښو کې نیولې وي چې دا هره ډبره هم دونه کشنۍ ده لکه د نخود دانه یا د ماشو دانه. کله چې دا مرغان د ابرهه لښکر ته راورسېدل نو یې د ډبرو په ویشتلو شروع وکړه. د دغه لښکره څخه یې هر یوه ته ډبره وررسېږي. سبحان الله لکه یو میکروبي مرض چې یې بدن ته داخل سي. غوښې یې تویېږي او ویلیږي او غوښې یې لویږي تر څو چې مړ به سو. د ابرهه د لښکر افراد یو په بل پسې وژل کېږي. ابرهه چې دا حال ولیدی په ځغستا سو. غواړي چې اوس وتښتېږي مګر د الله جل جلاله الهي لښکره څخه څوک نسي خلاصېدلی. الله پر ده باندې یو مرض مسلطه کوي چې د هغه په واسطه سره د ده د لاس ګوتې ولوېدې او وار په وار ډنګرېدی. یمن ته په دې حال کې ورسېدی چې دونه کشنی سوی او ویلي سوی و لکه یو کشنی مرغه. دغه واقعه د اصحاب فیلو د محرم په میاشت کې پیښه شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تر میلاد 50 ورځې د مخه وه. دغه د پیل او د ابابیل واقعه په قرآن شریف کې موږ ته الله جل جلاله په سورة پیل کې بیان کړې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. دغه واقعه د الله جل جلاله د قدرت یو معجزه وه. د دې واقعې خبر د هغه وخت په متمدنو او لوی مملکتو کې لکه فارس او روم نشر شو ځکه ابرهه د نجاشي له طرفه په یمن کې والی او د نجاشي نائب او حبشه بیا د روم د حکومت
تابع وه. نو روم د حبشې د لارې په دغه واقعه خبر شو او پارس چې د روم سرچکر دی نو پارس به همیشه د روم او د روم د حلفاو او متعهدینو خبرونه د جاسوسانو د لارې څخه ځان ته معلومول. نو پارس ته هم دا خبر د کعبې شریفه ورسېدی. نو په دې وخت کې پر مخ د مځکې چې هغه لوی او پرمختللي باچهي وې او غټ مملکتونه ول، هغه ټول په دې خبر باندې خبر سول او ټول د کعبې شریفې و عزت ته متوجه سول. نو ټول عالم ته دا معلومه سوه چې الله جل جلاله دغه کعبه شریفه دا یو مقدس او پاک ځای جوړ کړی دی. نو دا داسې معلومیږي لکه د دغه ځای څخه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ مقدمه وي او عالم ته دا ورښکاره کوي که د دغه ځای د اهله څخه یو څوک د نبوت دعوه وکړي دا به عیناً هغه شی وي چې د دې واقعې تقاضا او غوښتنه ده. او د دې ځای څخه به د نبي راوتل د دغه پټ حکمت تفسیر او بیان چې الله جل جلاله ولې د مکې مکرمې مشرکان د هغه وخت پر اهل ایمان چې نصاراو په داسې طریقه کامیابه کړل چې د اسبابو تر قدرت لوړه خبره ده. تاسې پوهیږئ چې د ابرهه لښکر څومره و؟ 15,000 نفر و. د ابرهه د لښکر تعداد او شمیر او دغه ټول لښکر په یو کوچني مرغانو هلاک سول. نو خود دغه واقعه د دې ځای څخه د نبي د راوتلو یو مقدمه بلل کیږي. سبحان الله، الله جل جلاله د کعبې شریفې ظاهري بنا د ابرهه د لښکر په کوچنیو مرغانو وساتل، خو د کعبې شریفې باطني او روحاني عظمت یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په میلاد ور وساتئ چې د بوتانو او د بت پرستانو څخه یې پاک او خالي کړي. د دې واقعې په لیدلو سره نور هم د عربو په زړو کې د کعبې شریفې عزت زیات شو. څنګه چې په عربو کې جنتري نه درلودله، عربو به خپله یو خصوصي جنتري نه درلوده، نو دوی به د یو لو واقعې په پیښېدلو سره خپل تاریخونه بیانول. مثلا داسې بیا ویل ول پلانکی کار د حرب الفجار د مخه یا وروسته پیښ شو. نو دغه د پیل واقعه هم په هغو واقعو کې د حساب کړله چې هغه د غټو پیښو څخه وله. په دې د پیل په کال باندې بیا تاریخ بیانوي، پلانکی کار د پیل په کال دا کار سوی دی او پلانکی کار د پیل د کال وروسته سوی دی. اصلا د دنیا ټول تاریخونه همداسې دي چې په یو لو واقعه سره شروع کیږي. مثلا میلادي تاریخ چې د عیسی علیه السلام په زیږېدلو سره شروع سوی دی، او زموږ مسلمانانو کم تاریخ چې دی چې هجري تاریخ دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په هجرت سره شروع کیږي. او نبی علیه الصلاة والسلام د پیل په کال او د پیل تر واقعې 50 ورځې وروسته دنیا ته تشریف راوړی. اوس به دا بیان سي چې یمن ته د پارس او پارسیانو داخلېدل څنګه وسول. تر دې ځای خو دا معلومات وو چې د ابرهه او د ابرهه ملګري دا ټول د حبشې تابع ول او حبشه بیا د روم تابع وه، خو بیا وروسته کې پارسیان پر د یمن باندې غالبه شول. اوس نو ابرهه مړ شو، مګر بیا هم د یمن حکم د حبشانو په لاس کې و، ځکه ابرهه خپل زوی چې یکسوم نومېدی په یمن کې د خپل ځان پر ځای باندې باچا ګرځولی او تر یکسوم وروسته د ابرهه بل زوی چې مسروق نومېدی د یمن باچا سو. د مسروق په وختو کې یو نفر پیدا سو چې عربو او د یمن د اصلي اوسېدونکو څخه و. یوازې دا نه چې عربو بلکې د ربیعه ابن نصر د اولادې څخه هم و. هغه ربیعه چې زموږ په قصه کې د یمن اول باچا تیر سوی دی، هغه خوب چې لیدلی و. د دغه یمني عرب نوم سیف ابن زیزن و. دغه سیف چې اصلي عرب او د پخواني باچهانو زوی و چې هغه لوی باچا یې ربیعه و، د هغه د کورنۍ څخه و. همیشه به دغه سیف په دې فکر کې و چې د یمن اصلي عرب اوس ولې داسې بې حکمه او بې کاره پاته دي، د حبشانو تر لاس لاندې دي. دغه حبشانو تجاوزګرانو څنګه د عربو څخه د دوی مځکه لاندې کړې ده او په خپل قدرت کې راوستلې ده او د ده د نیکهګانو څخه یې باچي غصب کړې ده. نو یې نیت وکړئ چې داسې یو کار وکړي چې د حبشانو څخه بیرته دغه باچي واخلي، مګر د ده په خپله وسه د حبشانو سره هیڅ نه و پوره.
نو همیشه به دا فکر کوئ او په یو چاره پسې ګرځېدئ څو اخر دې نتیجې ته ورسېدی چې باید د روم د باچا چې قیصر ورته ویل کېږي د هغه څخه مرسته وغواړي د دې مقصد دپاره شام ته ولاړئ او د قیصر سره ملاقات وکوئ قیصر چې د ده غوښتنه واورېدله نو د ده یې دی بې خونده هرکلی وکوئ او د ده سره یې د مرستې وعده هم نه وکول دا ځکه چې قیصر نصراني و او حبشیان هم نصرانیان ول قیصر نه غوښتل چې د خپلو نصرانیانو په مقابل کې د اهل یمن مرسته وکړي کله چې سیف ولیدل چې قیصر زما سره کومک نه کوي او د ده د لاسه څخه هېڅ شی ماته نه راځي نو یې فکر وکړي چې د یو عرب باچا سره باید چې ووینم او د هغه څخه مرسته وغواړم په دې وخت کې نعمان ابن منذر چې په عراق کې یو قدرتمن باچا و هغه ورپه یاد شو او دغه باچا چې نعمان ابن منذر دی دا هم د هغه ربیع ابن نصر د اولادیه څخه دی هغه ربیع ابن نصر چې خوب یې لیدلی و نو دې سیف ابن زیزن فکر وکړي چې باید چې دغه نعمان ابن منذر باچا ته ورسم او د ده څخه کومک وغواړم نو ورلی نعمان ابن منذر ته او هغه ته خپل او د یمن حال ووایي نعمان ابن منذر ورته وویل چې د حبشیانو حکومت ډېر قوي دی او زما زور نه په رسیږي خو که ستا خوښه ده د حل یو لاره به در وښیم هغه دا ده چې زه په کال کې یو وارې د کسرا چې د پارس باچا دی د هغه ته ورځم او د هغه په لیدلو باندې مشرفه کیږم که ستا خوښه وي ته دلې اوسېږه کله چې زما د تګ وخت رالی چې زه پارس ته ځم نو زما سره د کسرا و ملاقات ته به ولاړ شي هلته به کسرا ته خپله غوښتنه بیان کړي او شکایت به ورته وکړي سیف ابن زیزن چې بله لاره او چاره نه درلوده نو ویې ویل صحیح دی نو سیف دلې پاته سو د نعمان ابن منذر سره تر څو پورې چې هغه وخت رالی چې اوس نو نعمان ابن منذر ځي د پارس باچۍ ته نو دا سیف هم د ځانه سره ملګری کړي او پارس د کسرا و ملاقات ته ولاړ اوس به د کسرا د دربار او مجلس شکل او عادت درته بیان شي کله چې به خلک هغه سالون او هغه غټ حال ته ور داخل سول په کم کې چې د کسرا ملاقات کېدی نو خلک به په ولاړې ولاړ ول نه به کښېنستل او پر هغه ځای چې کسرا کښېنستی د هغه مخ ته یو پرده وه او هغه ځای هم نسبت و دا نور حال او سالون ته ډېر لوړ و پر دغه لوړ ځای بیا د کسرا تخت پروت و چې په رنګارنګه جواهراتو او په ملغلرو باندې ښایسته و او پر دغه تخت سربیره د سرو زرو د باچهي یو تاج ځړېدی چې دغه تاج تر اندازې زیات لوی و ویل کېږي چې دغه تاج 90 کیلو او دغه تاج د سرو زرو په زنجیرانو پر چت باندې تړل سوی و تر دغه تاج لاندې د کسرا تخت او د ناستې ځای و د ده او د خلکو په مابین کې یو پرده وه دغه پرده به تر هغو نه ایسته کېدله تر څو چې کسرا راسي او پر خپل خاص ځای باندې او پر خاص تخت باندې چې د جواهراتو ښایسته تخت یې کښېني او بیا هغه تاج پر خپل سر باندې برابر کړي چې هغه دونې غټ تاج و د ډېر درندوالي سره د پر سر نه سوی ایښولی نو به هغه زړولی و تر هغه تاج لاندې به کښېنستی نو چې کله به کسرا کښېنستی نو بیا به پرده کش شوه او خلکو به ټولو کسرا ولیدی نو خلک ولاړ ول نو کله چې به هغه پرده ایسته سوله د خلکو به د کسرا دغه عجیب او شاندار او ښایسته حالت ولیدی نو د ډیره خوشحالۍ سره به یې سجده ورته وکوله العیاذ بالله حتی باچهانو هم سجده ورته کوله دغه نعمان ابن منذر چې د عراق باچا دی هم سجده ورته کوله اوس نو سیف ابن یزن چې دغه مجلس ته د کسرا د ملاقات په انتظار ورلی نو تر هغو ولاړو چې څو پرده ایسته سوه او ټول خلک پر سجده پرېوتی بې له دې سیفه ده سجده نه وکوله فقط سر یې وښورول کسرا باچا ته ډېر قهر ورلی ول دا احمق او بیعقل څوک دی چې ما ته سجده نه کوي سبحان الله کبر او غرور د انسان څخه هر څه هېروي که یو څه فکر یو سړی وکړي
هغه څوک چې خواړه خوري او بیا د هغو د ایستلو ضرورت ورته پیښیږي د دې وړ او لایق نه دی چې عبادت یې وسي یا د هغه رب وبلل سي. خیر فورا سیف ورته راوستل سو. کسرا ورته وویل چې ولې سجده نه وکړل. سیف ویل چې هغه غمونه چې زما سره راسره دي هغو د کسرا د سجدې سره زه مشغوله کړم، زه ډېر غمجن یم. کسرا ورته وویل چې هغه څه غمونه دي. د خپل بیان ورته شروع کړي چې حبشیانو زموږ پر یمن او زموږ پر مځکه باندې اشغال کړی دی او د ده د پلارو د نیکهګانو باچهي یې اخیستې ده او هغه یې په زور ځین نیولې ده. اوس تا څخه مرسته غواړم چې پر یمن باندې د حبشیانو سره کومک راسره وکړه. کسرا و خپلو مشاورینو او وزیرانو ته وویل ول تاسې څه وایاست؟ هغو ورته وویل ول دا موږ یمن د حبشې څخه خلاص کړی او ده ته مو تسلیم کړی، نو موږ ته څه فایده سو؟ د عربو په مځکه کې کوم د فایدې شی نسته چې موږ د هغه دپاره د کسرا لښکر یمن ته ولېږو. نو چې زموږ ګټه نسته کې بیا نو د دې جنګ هېڅ فایده نسته. تر دې مشورې وروسته کسرا د سیف د مرستې او کومک کولو څخه انکار وکړي او ستا مرسته نسم کولی. څرنګه چې کسرا باچا او نه یې غوښتل چې څوک په خالي لاس پرېږدي نو یې امر وکړي چې ده ته د سپینو زرو 10,000 درهمه ورکړي او یو ښه جوړه کالي هم ورکړي. فورا دا پیسې او کالي و دې سیف ته ورکول شو، مګر سیف چې د دې درباره څخه راووتی نو یې دستي د دې پیسو په ویشلو باندې شروع وکول. خلکو ته پیسې ورویشي. خلک هم ټول پر راټول شول، دی دغه د سپینو زرو پیسې دې ورکوي. کسرا ته دا خبر ورسېدی چې هغه نفر چې تا پیسې ورکړي هغه د باندې خلکو ته پیسې ورکوي. کسرا وویل ول دا ځوان د یو حال څخه خالي نه دی، بیرته یې ماته راول. سیف چې ورته راوستی نو باچا ورته وویل ما تا ته هدیه درکړه تا خلکو ته ور وویشل. سیف ورته وویل ول ای شهنشاه زه د سرو د سپینو زرو دپاره نه یم راغلی او نه د هغه سره څه علاقه لرم. زه د داسې مځکې سره راغلی یم چې د هغه غرونه ټول سپین او سره زر دي. اصلا په ده خبره کې سیف دا غوښتل چې په کسرا کې تمه پیدا کړي، د هغه تمې په وجه به د مرسته وکړي. نو ویل چې زه بل غرض او بل مطلب لرم، زما زر نه دي په کار. په دې خبره په کسرا کې هم تمه پیدا سوه. بیا یې د مشاورینو سره مشوره وکړه. هغو ورته وویل موږ تر اوسه پورې نه وو خبر چې په یمن کې سره او سپین زر شته، دا خو یو نوی خبر دی. کسرا وویل تاسې دی نه ولیدی چې درهمونه یې دغې خلکو ته ورغورځول او پاشل؟ دا د دې علامه ده چې دی د دراهم او سپینو سرو زرو سره تعلق نه لري او هغه ته ضرورت هم نه لري. اوس نو کسرا او د ده مشاورین په تردد او په شک کې دي چې د سیف مرسته کومک وکړي که نه وکړي. هلته خو په دوی کې تمه هم پیدا سوې وه، خو په آخر کې یې پر دې فیصله وکوله چې موږ باید چې په بندیخانو کې داسې خلک لرو چې هغو باندې د وژلو اعدام او د اعدام امر پر سوی دی، د مرګ لایق کسان دي. دغه خلک به راوباسو او لښکر به ځین جوړ کړو. د سیف ابن زیزن سره به ملګري کړو. که دوی پر حبشه باندې کامیابه سول یمن ستاسو، او که مړه سول نو دا هغه شی دی چې موږ یې غواړو. کسرا وویل دا ښه فکر دی. نو یې د بندیخانو څخه داسې خلک راټول کړل چې د هغو د وژلو امر سوی و. په دغو خلکو کې غله و مجرمان و قاتلان و سیاسي بندیان قسم قسم خلک. د دغو ټولو نفرو شمیر 800 نفرو ته ورسېدی. کسرا د خپل لښکر د مشرانو څخه یو نفر چې نوم یې اخروز نومېدی د لښکر مشر. اخروز په جنګ ډیر پوه او ډیر قوي او تجربه کاره سړی و. د دغو 800 نفرو سره لښکر جوړ کړي او د سیف ابن زیزن په ملګرتیا یمن ته رهي سو. دغه نفر په 8 کښتیو کې سپاره سول. اول فرات دریاب ته ورلل او بیا د هغه څه وختل خلیج العرب ته داخل سول او بیا بحر العرب ته ور داخل سول تر څو چې عدن ته راورسېدل. هلته بیا حبشیانو ته هم خبر ورسېدی چې د کسرا یو لښکر را رهي دی، نو هغو هم یو لښکر جوړ کړي. سیف ابن زیزن چې کله یمن ته ورسېدی نو هلته یې په یمن کې چې څه عرب نور موجود ول
او د ده سره په دې رایه کې موافق ول او د حبشیانو حکم او حکومت یې نه و خوښ، هغه یې هم راټول کړل چې د پارسیانو سره ملګري سي او د پارسیانو لښکر په غټ سي. خو په آخر کې د دغو دوو لښکرو په مابینځ کې جنګ شروع شو چې یو د حبشې لښکر دی او بل د پارسیانو او یو څه د یمن خلک هم دي، د هغو لښکر. د حبشې د لښکر مشر په خپله مسروق و چې د ابرهه زوی دی او د یمن باچا دی، او د پارسیانو د لښکر مشر اخروز و. اخروز ډیر قوي او شدید سړی و. ویل کیږي چې د ده غشی او لندي د ډیره قوته بل چا نه سوی استعمالولی. اوس چې جنگ شروع سو، اخروز ولاړ دی د جنگ حالاتو ته ګوري او څارنه کوي، د جنگ نقشه جوړوي. اخروز پوښتنه وکوله چې د حبشانو باچا پیژنئ؟ سیف ورته وویل هو، هغه سړی وینې چې وریښمین کالي یې اغوستي دي، پر پیل باندې سپور دی او پر تندي باندې یې سور د یاقوتو خال دی. اخروز وویل هو. سیف ورته وویل دغه نفر یې باچا دی. اخروز وویل اوس یې پرېږده تر څو چې د پیله څه کښته سي. بیا اخروز ته وویل سول چې د پیله څه کښته سو، پر آس سپور سو. ده وویل اوس یې هم پرېږدئ. څه وخت وروسته ورته وویل سول چې اوس د آسه څه شوه سو، پر غاتره یا پر کچره باندې سپور سو. اخروز وویل ها، د خره پر لور باندې سپور سو. اوس یې حال ګورئ. اخروز د خپل لښکر شاته ولاړی او د هغه ځای څه یې غشی ورته برابر کړئ. مسروق یې د دوو سترګو په مابینځ کې هغه د یاقوت پر ځای باندې وویشتی او غشی د مسروق د سر تر هغه بل طرف ووتی. د ابرهه زوی مسروق چې ووژل سو او د ده مرګ د حبشې د لښکر د ماتې سبب وګرځېدی. نو د پارسیانو لښکر پر یمن باندې مسلط سو او د یمن لښکر ټول مات سو. کله چې پارسیان کامیابه سول نو یې د یمن حکومت او اختیار سیف ابن زیزن ته نه کوي ور، بلکې دوی په خپله حکومت جوړ کړ او سیف خالي په نامه باچا و. او دا خبره تر اوسه پورې هم په یمن کې یو مثال ده چې وایي دا غوټه د سیف ابن زیزن غوټه ده، خلاصېدل نه لري. د یمن د خلکو دا عادت و کله چې به دوی ته داخلي مشکلات پېښ سول نو به یې د خارجیانو څخه کومک غوښتی، خو کله چې به خارجیان رالل او د دوی مشکل به تر هغه اول هم زیات شو. هو د یمن خلک اوس هم د حبشې د حکومت څخه خلاص ول، مګر د پارسیانو تر تسلط را لاندې سول. بیا نو کسرا د خپله طرفه یو والي پر یمن باندې مقرر کړی چې نوم یې مرزبان و. کله چې مرزبان مړ سو بیا د هغه زوی توبوجان د یمن والي مقرر سو. څه موده وروسته کسرا له خپله طرفه توبوجان ایسته کوي او د هغه پر ځای باندې بازان د یمن والي مقرر کوي چې د یمن دغه ټول والیان د پارس او د کسرا تابع ول. اوس به دا بیان درته وسي چې اسلام څنګه و یمن ته داخل شو. د رسول صلی الله علیه وسلم د بیاست او د نبوت شهرت په هغه وخت کې د یمن حاکم او بازان ته ورسېدی چې په هغه وخت کې دا نور باچاهان مړه سوي وول، دا بازان پر د یمن باندې باچا و. په دغه وخت کې چې د کسرا د طرفه بازان پر یمن باندې والي و، نبی علیه الصلاة وسلام مبارک د پارس باچا کسرا ته یو خط ورولېږي چې اسلام ته یې را دعوت کړي. خو کسرا بې له دې چې د نبی علیه الصلاة وسلام مبارک هغه خط ووایي، خط یې څیرې کوي او ټوک ټوک یې کوي او د قاصد په باره کې د وژلو اراده وکړه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته د کسرا او د ده د دې بد چلن خبر ورسېدی نو نبی علیه الصلاة وسلام مبارک وفرمایل چې زما لیک یې را ټوک ټوک کوي، الله دې د ده بادشاهي ور ټوک ټوک کړي. کسرا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیک کله ولیدی او بیا ورته وویل سو نو ډېر په قهر سو. ول دا څوک دی؟ یو سرایي عرب دی غواړي چې زما سره جنګ وکړي او یا زما او زما قوم ټول د ځان تابع وګرځي. نو د کسرا ډېر متکبر دماغ و، هېڅ کله یې دا نه قبلوله چې یو عرب دی دی دعوت کوي خپل دین ته. د دې مثال داسې دی د دې کسرا لکه نن ورځ چې په یو ډېر لیرې صحرا کې یو کوچنی کلی وي، د دې کلي څخه یو نفر و امریکا ته خط ورولېږي چې تاسې زما د دین مطابقت